बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। په خوب کې خپل ځان بربند لیدو د دې تعبیر څه دی؟ اکثر او بیشتر په خوب کې انسان ځان بربند ویني، نو بیا انسان پریشان شي چې یار ما په خوب کې ځان بربند لیدل، نو د دې په تعبیر سي آیا زه په دې معاشره کې بدنامي کا بخونو؟ ظاهره خبره ده، د خوب خو یو تعبیر وي، نو دغه په وجه باندې اکثر انسانان کسان داسي چې هغه بیا په وسوسو کې په وهم کې مبتلا شي چې آیا ما په خوب کې ځان بربند لیدل، نو آیا د دې تعبیر بسې بیا پریشان وي. په بهرحال په دې حواله سره د پریشان کېدو ضرورت نشته. زه تاسو مخې ته د دې خوب تعبیر بیانوم ان شاء الله تعالی. د دې خوب تعبیر به تاسو ته ملاوي شي او یقیني طور پر ظاهره خبره ده یو صورت کې د دې تعبیر خطرناک جوړیږي او بل صورت کې د دې تعبیر خط تعبیر لري. بهرحال امام سیرین ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې په خوب کې یو انسان داسې چې هغه ځان بربند ویني او کچری دا انسان د دنیا طالب وي، یعنی د په ګناه کې مبتلا وي، د دنیا طالب وي، نو دا د لپاره د غم د مصیبت او پریشانی کې د مبتلا کېدو علامت ده. لہذا دا څنګه ستاسو پکار ده چې د توبه استغفار وکي، صدقه او خیرات وکي او رجوع ال الله وکي. لیکن کچری دا کس داسې وي چې د دنیا طالب نه وي بلکې نیک عمل صالح وي، نو دا د لپاره د خوشخبری علامت ده، د پریشانی نه د نجات علامت ده، د خیر او برکت علامت ده. دغه شانتي امام جابر مغربي رحمت الله علیه فرمایي چې په خوب کې یو کس ځان بربند ویني، نو دا د دې علامت ده چې د محنت علامت ده او دغه شانتي د ذلت او د رسوایی علامت ده. امام جعفر صادق رحمت الله علیه فرمایي چې یو کس ځان په خوب کې بربند ویني او دا کس نیک عمل صالح ته، یعنی د الله رب عزت فرما بردار ده، د الله رب عزت اطاعت کی گناہوں کې د مبتلا نه ده، د الله رب عزت په نافرمانیانو کې مبتلا نه ده. دا کس په خوب کې ځان ویني چې بربند ځان ویني په خوب کې، دا خوب د دل لپاره د خیر او برکت او د نیکی علامت ده. او دغه شانتي کې یو کس داسي وي چې هغه بد کردار ده، ګناهګار ده، هغه په خوب کې ځان بربند ویني، نو دا د دل لپاره د بدکاری او دغه شانتي د ګناه او د دین علاوه د فساد یو علامت ته. د پکار دغه دا چې داسې کس صدقه او خیراتو کی فل فور د جګم دی رجوع ال الله کی. بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې په خوب کې یو کس داسې وي چې هغه نیک عمل وي، نیک صالح وي، هغه کچري په خوب کې ځان بربند ویني، نو یقیني طور پر د لپاره د خیر او برکت او د خوشخبری علامت ته. او دغه شان د کچري کس داسې وي چې هغه بد کردار وي، ګناهګار وي، نافرمان وي، کچري هغه کس ځان په خوب کې بربند ویني، نو دا د لپاره د مصیبت، د پریشانی، د غم او دغه شانتي د نقصان علامت ته. پکار دغه چې دغه کس توبه استغفار وکي، صدقه خیرات وکي او رجوع ال الله وکي. نو بهرحال دا انسان خپل ځان د خپل وګوري چې آیا زنه عملم یا بد عملم، نافرمانم یا فرما بردارم. نو هر انسان د دغه نه چګم دی بیا خپل تعبیر معلومول شي چې انسان نیک عمل وي، د الله حبیب فرما برداری کی اطاعت گزار رہے، نو داغه لپاره دا خوب برکت علامت ته، خ علامت ته. او انسان بد کردار ده، نافرمان ده، نو داغه لپاره د خطر علامت ته. پکار دا چې داغه کس توبه استغفار وکي، صدقه خیرات وکي، رجوع ال الله وکي. امید کوم چې تعبیر به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.